ولس جانان کنو د ټولو ولس جانان بشي. سلامونه نیکې هیلې احترامات څنګه چې تاسو ته پته را چې په بونیر کې د تیرو میاشتو شوه تیرو میاشت راسي سیلاب راغلی او په هغې کې د بونیر پوهنتون د ونو بوټو ښوونکی ډاکټر پروفیسر کوثر سعید صاحب زموږ سره ولاړ دی چې د اولنۍ ورځې نه واله تر اوسه پورې د ده خلې ځلې دي. نو د دوی نه پوښتنه کوو سرجي دا راته ووایي چې تاسو سره د دومره مرستې چې کېږي د دې په شا څوک ولاړ دي او تاسو چې ایک یوازې ولاړ یې تاسو سره څوک څوک دي په دې ګوند کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شکریہ معاذ خان. موږ ډېر اوبیډینټ یو خو سوشل ورکر سټوډنټ دی او دا فرام د فسٹ ډے 15 اگست نه واخله ټل ډیټا پورې مختلف مات کې موږ ریلیف ورکړی دی ورکوم لګیا یو. یونیورسټي اف بونیر پای کې برابر شریک ده. زموږ هر قسم زموږ ټرانسپورټ یوز شوی دی، زموږ فیکلټي لګیا ده، زموږ سټوډنټس لګیا دي. مختلف ارګنایزیشن تھروټ د کې پی تھروټ پاکستان نه خلک راځي په یونیورسټي اف بونیر باندې یو ټرست ساتي او یونیورسټي بونیر ته خپل ډونیشن ورکوي او یونیورسټي اف بونیر فیکلټي سټوډنټس لګیا دي هغه بیا مختلف متاثرینو ته د بیشونی قدرنګر پیر بابا بټی او د ګوکن مختلف متاثرین خلکو ته چغرزو ته دغه رسي متاثرینو ته هغه ریلیف رسي. هغه فوډ پیکیجز دي هغه نور د شی دغه دي یا فوډ آیټم دی نان فوډ آیټم دی او یا فاینانشل دغه دی. موږ په خپله په کمیټۍ ممبر یم نو موږ په خپله مختلف ډونیشن زموږ شوي دي انشاءالله. موږ سټوډنټس له کوم چې دا افیکټډ ایریا سره تعلق ساتي د هغوی د فیس په مات کې موږ انشاءالله ریلیف ورکړو. دا افیکټډ ایریا کوم امپلایز دي انشاءالله هغوی له هم ریلیف ورکړو. زموږ یونیورسټي اف بونیر به انشاءالله دې متاثرینو سره پارې ور به ولاړي او انشاءالله دا ډونیشن او دا دغه انشاءالله موږ برقرار ساتو او هغه موږ میډیکل کیمپ په مات کې میډیسنز دي زموږ ایکسپرټس دي زموږ سایکالوجسټ دي مختلف فیلډس کې لګیا دي کار کوي. دا ټول کریډ موږ خپل وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر جمشید علي خان صاحب ته ورکوو دغه ټیم ته ورکوو چې هغه فرام د فسټ ډے نه لګیا دی او مختلف ځای کې او دغه خاص کر دغه ریلیټیوز او دغه ملګري دي مختلف ځای کې دغه سټوډنټس دي په ډرګس ځای کې موږ سره مختلف مت کې دغه ورکوي انشاءالله. د ټولو موږ شکریه ادا کوو د سټوډنټس فیکلټي یونیورسټي اف بونیر ایډمنسټریشن او چې موږ سره په دې ځای کې بھرپور تعاون کوي. سرجي دا راته ووایي چې دا وخت تاسو اوس چېرته روان یې کوم افیکټډ سیلاب ځپلو سره تاسو مرسته کوئ او ستاسو سره د کوم څومره کورونو مرسته ده؟ اوس موږ روان یو چغرزو ګانشال ته چې تقریبا دا ځای زموږ نه لږ غوندې کې راپاتې شي او دا لرې دی بل سایډ ته دی. اوس لګیا یو دا سامان خو راغستی څه فوډ آیټم دی نان فوډ آیټم دی دا رسو ګانشال ته هلته تقریبا 30-35 کورنۍ داسې دي چې هغه موسټلی افیکټډ دي او موږ انشاءالله 2-3 ګاډي موږ روان کړي دي او دا موږ هلته باقي متاثرینو کې تقسیموو انشاءالله. ډېره مهرباني. تھینک یو.